پیغمبر څه ویلي دي دا دیرو متعلق چې دیرو تلاړ شي نو څه به وایي؟ ما په خبره پوهېږئ؟ نو ته به ادیرو سره هغه لار اختیاروي چې کومه لار پیغمبر اختیار کړې وه. که د پیغمبر د لارې نه خلاف بله هره طریقه د ادیرې سره وکړه نو تا کفر او شرک به کړی. عرض مې دا و عزیزان چې پیغمبر عادت مبارک څو ما ته ګورئ، ما واورئ، یو ټکی مې واورئ، ما ته ګورئ، د پیغمبر طور طریقه به ګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ادیرې ته به راغی. مدینه منوره کې مقبره چې وه جنت البقیع نامه د حاجیانو صاحبانو لیدلي لوی لوی خلق پکې پراته چې رابغی نو ادیرې ته به وایي چې السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتاسو دې سلام وي اے هغه خلقو چې تاسو د ځمکې لاندې اوسېږئ. مونږ هم که د خدای رضا وشي زر دی چې تاسو سره به یو ځای شو. ادیرې کې سنت طریقه دا ده چې راشي نو سلام به پې واچي. چرم کړي تاسو خیال بیا به قرآن ولولئ. علماء لیکي چې یو آیات کرسی چا په ادیره کې اونستا نو دې ادیرې نه 40 ورځې عذاب اوچت شي. یو آیات پیغمبري طریقه چې کومه حدیث کې راغلی ده د مقبرو ادیرو متعلق ده. پاتې شو دا چې غلا پسې ځې او زیارت ته ورغلی چې بابا والا غلا به دې ته راوړم که خدای کامیاب ستره جانډه به در باندې ودرم که خدای کامیاب. نو په دې په ایمان وایي تاسو هم پوهېږئ چې ته زیارت نه تعاون د غلې او د ډاکې دپاره غواړې. بیا عزیزانو دعا به وکړي یا الله ته د غریق رحمت کې او د دې دغه مقبول عبادت په برکت زما مشکلات آسان کړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین په ضمن کې شیخ الهند بانی د دارالعلوم دیوبندی کړي. دې خبره پوهېږئ؟ فوائد شبیر احمد عثمانی کې ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې په ضمن کې شیخ الهند کړي. دعا باغته وکړي ځان ته به وکړي او تبراش. دا آداب دي د مقبره او دا آداب دي د ادیرې. نن وګوره په مقبرو ادیرو کې مونږ سال جوړ کړی د چرسیانو ډیپو ادیرې د ډمانو ډیپو مونږ ته په پېښور کې راشئ ښځې د 5 پیرانو چوري ومني نو ډمان ځان سره کړي او ټوکری په سر کړي دمان مخکې ښځې ورپسې 5 پیرانو له چوري. پېښور کې راشئ دننه وګورئ دا اهل بدع چې دي ډالۍ روانه کړي او ډمان ورسره څوک غنجي پیدا کړی غلی ګلونه ورچولي او ډولکي غږیږي او د پلاني زیارت ډالۍ روانه ده. د خدای په عظیم قهر دا قوم اخته. بیا راشئ په دې زیارتونو میلې جوړي. پیغمبر حدیث وګورئ صحابه ته وصیت کړی چې خبردار چې زما د مرګ نه وروسته زما په قبر میله جوړل. ادیرې د عبرت ځای دی چې ته ورشي او خپل انجام درته رایاد شي. ادیرې د میلو ځای نه دی. قبر وګوري او چې الله
داسې د خاورو ډیری به یو ورځ په مام جوړ ادیرې د دې ځای ادیرې د میلو او د ټیلو ځایونه